ننګرهار کې د بیلابیلو دارالعلومونو هغه زده کوونکي چې افغان بیسیم مخابراتي شرکت ورڅخه د پوهنې ریاست اړوند اسلامي تعلیماتو امریت سره په هماهنګۍ صرف او نحوې مضامینو کې رقابتي ازموینه اخیستې وه، بریالیو هغو ته د یوې غونډې پر مهال ډالۍ ورکړل شوې. د ننګرهار پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی وایي له دې ازموینې موخه زده کوونکو ترمنځ په زده کړه کې سالم رقابت رامنځته کول دي. دا دوه مضامین په تعلیمات اسلامي نصاب مطابق چې د دوه مضامین یو د صرف دی بل د نحو د هغې کتابونه ارشاد صرف او نحو امیر په هغې کې ازموینه اخیستل شوې وه د ننګرهار په سطحه د 7 دارالعلومونو چې تقریبا 600 د پاسه 640 پورې شاګردانو په هغې کې ګډون کړی و او 10 ورځې دغه سیالي ستاسو په حضور باندې ترسره شوې وه. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسؤلین وایي دغه ډول ازموینې د هیواد په 5 زونونو کې برابرې کړې وي او بریالیو زده کوونکو ته بیلابیلې ډالۍ ورکړي. محمد زمیر سروری د افغان بیسیم د ختیځ زون د بازار موندنې مسؤل چې په دغه پروګرام کې موږ مختلفې ډالۍ شاګردانو ته په نظر کې نیولې چې د لومړي مقام نه تر درېیم مقام پورې موږ لپټاپ کمپیوټرونه اخیستي او د څلورم نه تر 11 مقام پورې نغدي جایزې دي او سره د بعض نور قلمي قرآن شریفونو او نور جایزې او ډالۍ ورسره هم په نظر کې نیول شوي دي. د ازموینې ګډونوال زده کوونکي چې د امام ابو یوسف دارالعلوم دینی مدرسې څخه په دغه ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي دغه ډول ازموینې کولی شي د زده کوونکو ترمنځ علمي رقابت زیات کړي. زما نوم مزمل عاطف دی. دغسې غونډې د مدارسو شاګردانو دپاره دا ډېرې مفیدې دي او موږ چې دی د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې دغسې یوه لویه مسابقه د مدارسو ترمنځ دې واچوله، ډېره زیاته مننه کوو. زما نوم حضرت نبی افغان دی، د امام ابو یوسف رحمه الله علی دارالعلوم سره تعلق لرم او دوی څخه غوښتنه مو دغه ده چې دغه شانتې سیالي لکه په نحو صرف کې برابره کړې وم، دغه شانتې په اصولو کې برابره کړي، په منطقو کې برابره کړي، په سیرت کې برابره کړي، همدارقم د مکاتبو ترمنځ برابرې کړي، د مدارسو ترمنځ نورې سیالۍ هم برابرې کړي. د یادونې ده چې په دغه ازموینه کې د 7 دارالعلومونو 640 زده کوونکو برخه اخیستې وه.